سلامونه. کله چې په 14 او 15 اګست هندوستان او پاکستان دوه آزاد ریاستونه جوړ شول، نو له هغې څو هفتې وروسته د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان په لمسه د پښتنو قبایلو 100,000 لښکر په کشمیر حمله وکړه او د کشمیر زیاتره سیمې یې په خپله قبضه کې واخیستلې. دغه وخت د کشمیر مشر مهاراجا هری سینګ و چې په نسل هندو و. په کشمیر سیمه کې اکثریت مسلمانان آباد دي. کله چې هند او پاکستان ته پیرنګیانو د ازادۍ ورکولو پریکړه وکړه، نو هغوی هغه وخت د هند ټولو نیم خودمختاره ریاستونو ته دا اختیار ورکړو چې دوی کولی شي چې په خپله خوښه د کوم یو هیواد سره الحاق یعنی د شاملېدو فیصله وکړي او یا ځان له خودمختاره هم پاتې کېدلی شي. خو هغه وخت مهاراجا هری سینګ نه د هند او نه د پاکستان سره شاملېدل غوښتل، بلکې هغه کشمیر یو خپلواکه ریاست جوړولو اراده لرله. خو بل خوا په هغه د دواړه ریاستونو لخوا دباو و، نو هغه ته دا اختیار ورنه کړی شو، نه د پاکستان لخوا او نه د هندوستان له اړخه چې کشمیر ته یو ځانګړی او خپلواکه حیثیت ورکړی وي. همدارنګ تاریخ پوهان لیکي چې کله په کشمیر دغه 100,000 قبایلو پښتنو حمله وکړه چې زیاتره پکې د وزیرستان او د دیر قبایل هم وو. دا د پاکستان د حکومتي چارواکو او ځینې پوځي افسرانو په لمسه دا کار وکړو او قبایل پښتانه یې دې ته چمتو کړل چې په کشمیر کې په مسلمانانو هندوانو ظلم شروع کړی دی او تاسو لاړ شئ جهاد وکړئ، کشمیر ترې آزاد کړئ. همدارنګ دغه بې تعلیمه او ناپوهه جذباتي پښتانه د پاکستان حکومت او پوځي افسرانو د خپلو مفاداتو او ګټو لپاره استعمال کړل. خو حقیقت داسې نه و، بلکې د کشمیر زیاتره خلکو د خپلواکۍ ارمان لرلو. د پاکستان او هندوستان د جګړې بنیادی علت هم کشمیر دی او ریسنټلی بیا دغه جګړه کې ډیره زیاته اضافه شوې ده. د ازادۍ نه وړاندې د کشمیر په اړه پاکستانی چارواکو دا دریځ لرلو چې په کشمیر کې د مسلمانانو اکثریت آبادی ده او په کار ده چې کشمیر په پاکستان کې یعنی د پاکستان برخه وګرځي. خو مهاراجا هری سینګ څنګه چې موږ دا خبره وړاندې ذکر کړه چې هغه کشمیر یو خپلواک ریاست جوړولو اراده لرله. هم په دغه دوران کې چې پښتنو قبایلو په کشمیر حمله وکړه، نو مهاراجا هری سینګ ته دا احساس وشو چې اوس نور زما د سر خیر نشته. نو د سرینګر نه د جمو ښار ته وتښتېدو. جمو د کشمیر هغه سیمه ده چېرته چې اکثریت د هندوانو دی او هم هلته نه د هندوستان د هغه وخت د وزیر اعظم جواهر لال نهرو نه د امداد او د قبایلو د تسلط نه د خلاصي غوښتنه وکړه. پنډت جواهر لال نهرو د مهاراجا هری سینګ دا اپیل منظور کړو، خو یو شرط یې هغه ته مخې ته کېښودو چې زه به ستا مدد وکړم، یعنی کشمیر چې کومو قبایلو په قبضه کې اخیستی دی د هغې سره د جنگ لپاره پوځي امداد به درکړم، خو بیا به د هندوستان سره الحاق یعنی اتحاد کوي. مهاراجا هری سینګ هم په دې خبره د جواهر لال نهرو سره اتفاق وکړو او د الحاق په ډاکومنټس او دستاویزاتو یې ورته دستخط وکړو. همدارنګ په 28 اکتوبر د هندوستان حکومت خپل پوځ د کشمیر په سرینګر هوایي ډګر کوز کړو او د قبایلو د کنټرول نه سرینګر چې د کشمیر یو خاص ښار و بچ کړو او په کشمیر کې مستقل طور سره خپل اختیار برقرار وساتلو. پاکستان د هند عمل غیر قانوني وګڼلو او په یونایټډ نیشن یعنی ملګرو ملتونو کې دا اعتراض وکړو چې هندوستان په کشمیر غیر قانوني طور سره قبضه کړې ده. خو بل خوا هندوستان دا دریځ لرلو چې په کشمیر کې د هندوستاني پوځ مداخلت زموږ یو قانوني عمل دی او هندوستان سره د کشمیر راجا د الحاق فیصله کړې ده. د کشمیر په اړه له هغه وخت راسي د دواړه ملکونو موقف بیانیه جدا جدا ده. هندوستان وایي چې کشمیر ہمارا ہے او پاکستان وایي کشمیر بنے گا پاکستان. هم د دې نارو او نظریاتو په اساس په کشمیر کې عام خلک په 3 ډوله موقف لري. یو هغه خلک کوم چې د پاکستان سره د مذهبي نیشنلزم په اساس د شمولیت خواهش لري او دا هغه خلک دي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو او میډیا د ایجنډې ښکار دي. بل هغه ډله ده چې هغه د هندوستان سره شاملېدل غواړي او دا زیاتره هندوان او ځینې هغه مسلمانان دي کوم چې د هندوستان د میډیا او لیبرل جمهوري نظام نه متاثره ښکاري او خپل روښانه سباوون د هند سره
په یو کېدلو کې ګوري. خو بل خوا د کشمیریانو هغه ټولنه چې هغه د خپلې ازادۍ لپاره غږ پورته کوي او دا په تعداد کې تر ټولو زیات دي، دا یو غیر جانبدارانه خلک دي او د کشمیر د ازادۍ غوښتونکي دي. دا خلک غواړي چې موږ ته د ازادي راکړی شي. هندوستان او پاکستان چې دلته کم کنټرول لري، زموږ د ټولو علاقو نه دي دواړه ملکونه وځي، موږ ته د ازادي راکړی شي. او دا د هغوی بنیادي حق هم دی، ځکه چې کشمیر د پاکستان او هند له ازادۍ نه وړاندې هم یو ځانګړی او خودمختار ریاست و. دوی دا شعار او دا دریځ لري چې کشمیر بنیگا خودمختار. خو دغه بدقسمته کشمیریانو आवाज نه د پاکستان او نه د هندوستان حکومتونه اوري او نه میډیا، بلکې د دواړه ریاستونو لخوا په دا ډول ناره پورته کوونکو خلکو باندې جبر او ظلم کیږي او اکثره جیلونو کې قید کیږي یا یې داسې ورک کړي چې بیا یې هیڅ درک او پاته نه لګي. بلخوا په کال 1948 کې کله چې په کشمیر دواړه ملکونو ترمنځ لانجه او تاوتریخوالی زیات شو، نو ملګرو ملتونو پکې مداخلت وکړو او په نتیجه کې د کشمیر په سیمه کې یو عارضي کرښه راښکل شوه چې دې ته دا کرښه د لاین اپ کنټرول په نامه یادیږي. دا سرحد په بین الاقوامي طور نه دی منل شوی، بلکې د هغه وخت د ملګرو ملتونو د عارضي پریکړې په ډول دا د دواړو ملکونو ترمنځ راښکل شو او ملګرو ملتونو دا ادعا پیش کړه چې د کشمیر د سیمو نه دی پاکستان هم او هندوستان هم خپل پوځي کنټرول ختم کړي. د کشمیر عامو خلکو ته به اختیار ورکول کیږي چې هغه د کوم هیواد سره شاملېدل غواړي، د پاکستان یا هند سره او یا ځان له خپلواک ریاست جوړېدل غواړي. خو دا فیصله له هغې وروسته ملګرو ملتونو تر اوسه ونه کړه او نه کشمیریانو ته د خپلې ازادۍ حق ورکړی شو، بلکې تر نن ورځې پورې د کشمیر دغه عام بې ګناه خلک د هندوستان او پاکستان د جګړې په اور کې لکه د خشاک په ډول سوځي، خو څوک هم دغه اور لمبې نه ګوري. ملګرو، کشمیر د هندوستان او پاکستان ترمنځ د جګړو بنیادی علت دی. د دې دواړو ملکونو ترمنځ چې څومره جنګونه او جګړې دي، نو هغه هم صرف د هغې بنیاد کشمیر دی. او موږ غوښتل چې ستاسو سره د کشمیر په اړه باندې دغه تاریخي ډول معلومات شریک کړو. تاسو کولی شئ چې په اخره کې زموږ د دې ویډیو په اړه باندې ستاسو فیډبیک څه کیدی شي. آیا دا موږ چې ستاسو سره کوم معلومات شریک کړل دا صحیح وو، ستاسو د نظر مطابق نه وو، نو تاسو ضرور خپل خیالات تصورات موږ سره په کامنټ سیکشنز کې شریک کړئ او د هغې سره سره که ستاسو دا ویډیو خوښ شوی وي نو کایندلی دا مخې ته شیر کړئ چې زموږ دا سوچ، فکر او دا آواز هر ځای ته ورسیږي. موږ به کوشش دا کوو چې تاسو له په پښتو ژبه کې صحیح، اتینټیک او ویریفاید معلومات راوړو. Thank you very much.